د وطن بیرغ به پورته په جهان کړم دا به وښیم جهان ته چې افغان یم. سلامونه ستړي مه شئ یوټیوب چینل خپرونو ته ښه راغلاست قدرمنو ګلونو. زه دلسو صافی یم او غواړم چې تاسو ته ګلورینه او د شور ولولو نه ډکه خپرونه په ښکلي زړه راښکونکي بټي کوټ ولسوالۍ کې وړاندې کړم. د هیوادوالو د مسافرو غوښتنه وه چې تاسو یو ځل موږ ته د بټي کوټ ولسوالۍ دغه مالټې چې څومره مشهوره دي او څومره نوم لري دغه موږ ته وښیي. دا د بټي کوټ مالټې دي. تاسو ګورئ د ظاهرشاه بابا په واکمنۍ کې دا ونې ایښودل شوي دي او دا ځایونه جوړ شوي دي چې وروسته د کرزي په واکمنۍ کې دا ونې بیا هم تازه شولې او اوس هم حاصلات د تیر په کال دا کال یې 2 چنده زیات شوي دي. تاسو ته مې ډیر د ملي احساس نه ډک او په وطن باندې ملي کس پیدا کړی دی. د بټي کوټ ولسوالۍ دی او دا بیرغ د لږ زره ټیټ که زړګي دغسې او دا خپله غني بابا سره هم ډېره زیاته مینه لري او د دې په څنګ کې د وطن بیرغ چې هره خواته ځي بټي کوټ ولسوالۍ کې دا ګرځي او شپې ورځې تېروي چې نوم یې ګلبدین افغان دی ډبل افغان دی. د افغان سره دومره مینه لري او د افغان په خاوره باندې مین دی. سلامونه ستړی مه شئ افغان صاحب ښه علیکم السلام نیکې هیلې او احترامات او ډېر په عزت اوسي ژوندی اوسي. ژوند زندګي څنګه ده او دا راته ووایه چې مالټو ته نن راغلی خوشحاله یم چې ته مې دلته ولیدلې څومره دې وخوړلې نوشیجان دې کړي او که نه؟ الحمدلله ونو خوړې ډېرې ښایسته او ذایقهداره ښکلې د وطن مالټې وې د وطن افتخار و. نو تا سره دا د وطن مینه او احساس څنګه را پیدا شو چې ته هره خواته ځې او د وطن بیرغ در سره دی؟ ما سره خو د وطن مینه ځکه پیدا شوله چې زما دا 40 کاله وشو دا وطن په درځېدلی دی او د هرې خوا نه لګېږي موږ پرې خفه کېږو. موږ شاعران یو چې څومره یوازې زه نه یم چې څومره د وطن مینهوال شاعران دي هغه باید چې د وطن په شعرونو کې د وطن په ښکلاګانو کې وطن په شعرونو کې وستایي د ملي بیرغ سرلوړي ووایي د ملي بیرغ شتمني ووایي. سرلوړی او لوی افغانستان تلپاتې او روغ افغانستان دی سرلوړی او ژوندی اوسېږي. خبر شوی یم چې دا چې ته ډوډۍ هم خورې په هغه قاشقو باندې په هغه قاپونو کې هم د افغانستان 3 رنګه بیرغ ته هلته جوړ کړی دی او پکې شته دی. دلیل علت یې څه دی؟ بس دا خو زه ټولې نړۍ ته خپل د وطن مینه ښکاره کوم. موږ پوه شوی په دې باندې یم چې ولسمشر غني سره ډېره زیاته مینه لري. دا څنګه څو کلن وې چې د ولسمشر غني سره دې مینه شروع کړله؟ د هغې هم 100 سال خو نه یې؟ نه صاحبه بس دا وطن دی بدې ورځې پې شروع دي. بس غني بابا وایي وطن کې روغه کو جوړه کو صلح کو په همدې خاطر مې خوښ دی چې روغه کوي صلح کوي زموږ د ټولو افغانانو پرې مین یې؟ یاره بس هر سړی راځي د غني بابا نه واوړه او داسې بوک واغست د غني بابا شعرونه مې راوولم. بس دا خو زړه دی که ته څه شی وکړم؟ دا زړه دی په غني بابا باندې دې خپل زړه بایللی دی او د زړه نه ورسره مینه لري. یو خبره درته وکړم وکړه. ناز اقبال سره ډېره مینه لري که غني بابا سره؟ یاره ناز اقبالونه به خپل کار کوي. دا غني بابا زموږ خپل بابا دی خپل مشر دی ولسمشر دی د پلار په ځای خاصیت ورکوو موږ ټول ورته. نو که چېرته تا ته زمینه برابره شي د ملاقات نو ورسره لیدل کوې؟ ولې خو دې کوم ورڅېړون شوم او تر اوسه پورې هغې تا ته کوم ځواب نه دی درلېږلی چې دا زما په ما باندې مین سړی او دا ګلبدین افغان چېرته دی؟ بل پرون ولسوالۍ نه خبر شوم چې سپین ږیرو کې ستا نوم نه ویشته کړی دی. بیا ټولو عسکرو یو بل ته ویل سپین ږیرو ماته ویل زه ډېر خوشحاله شوم او مطمئن یم د خوشحالۍ نه ما لاره شپه خوب هم نه راځي چې موږ به کله غواړي دومره که چېرته دې ولیدو څه ورته وایې؟ څه ویل؟ چېرته مې ولیدو شعرونه به ورته ووایم ورته یم زه د مینهوال یم دا د عکس دی ما سره ما درله راوړی دی او ملي شاعر یم. بس کوم شعر به ورته وایې؟ ته زه دا شعر ووایې فکر وکړه دم ګړی ته غني سره ناست یې غني بابا سره. رومبی شعر به ورته دا ووایم چې هغه دې ته ما جوړ کړی و که نه رومبی چې دې ته مې جوړ کړی و. ټول بیرغ یم زه خو یما بیرغچي بابا جار اشرف غني بابا ګران وطن خدمت کړي والله ډېرې غیرتي بابا جار دې شم غني بابا
سوال مې چې قبول شو ته راغلی دویم زه دی بابا جار دې شم غني بابا هم تا ته ضرورت و چې ته راغلی ضروري بابا جار دې شم غني بابا پروت یم بټي کوټ کې دا زما د زندګي بابا جار دې شم غني بابا زه د ستا کن پین کوم او ستا یم کن پیني بابا جار دې شم غني بابا زه د ستا عسکر یم ته رالیږه مزدوري بابا جار دې شم غني بابا ټول بیرغ یم زه خو یما بیرغچي بابا جار شم غیرتي بابا ډېرې لایقي بابا او ډېرې لایقي بابا جار دې شم غني بابا ترنه جار ظالمه دغې ته وایي مینه دې ته وایي احساس والله که په ناز اقبال او په ګلپاڼه باندې څوک داسې مین لکه په غني بابا چې دا مین دی دا د غني بابا احساس او ملي هغه یې خوښېږي که نه همداسې ده بابا در باندې مین یم بابا که وږی او نار مې راولېږې که نه زه به ستا نه څه ګیله ونه کړم زه به دې چینل باندې نور سوال نه کوم همدا سوال کوم چې تا سترګې وګورم تا سره عکسونه وباسم تا سره دا خپل شعرونه ووایم بابا او که بېرته مې همداسې راوملېږي خیر دی بابا ډېر مسکین او ملنګ یم خو خیر دی دا ټولې نړۍ اوري د غریبۍ کور کې د ماماګانو سره پروت یم ښکارې ټولې نړۍ له ویم پلار مې مړ دی وړکتوب نه ماماګانو لوی کړی ما تذکیره مې د ماما په نامې د دروغ چاره نه ویم ګلبدین افغان شاعر یم دوه ماماګان لرم د یو ګل احمد نومېږي زما په تذکیره کې پلار دی د بل عبدالمحمد نومېږي هغه مې ماما دی دا مې ماماګان دي زه ډریور کړی یم خپل تعریف ورکوم دروغ ورله نه ویم خو بابا یو لیونی مور مې لازم لیونیا شوم بابا خیر دی د دې نړۍ خلکو د کس ته مې وغواړه د افغانیت په وړ باندې مې وغواړه افغان شاعر یم او بابا لارې مه بدرنګوه ګلې ګلزار اوسېږي زه به دوا کوم او د ملي بیرغ چې څومره شتمنۍ والا دي خدمتګارانې دي یا الله جوړې لري یا الله په وطن کې مې امن راولي روغه راولي کلاري راولي یا الله څومره افغانان رونه په وسلو سره دي د غرونو نه راکوز کړي خپلو کورونو له خدای د خیر خیرات سره راولي موږ سره روغه وکړي او طالبان او ټول سره رونه کې عسکر کور وده راشه یو غاړه ماته راکړه نو د غني بابا خاص مینوال دی او په وطن باندې مین او ولسي شاعر دی هیله ده چې تاسو یې غږ بدرګه کړئ او زموږ دغه ویډیو شیر کړئ تر څو غني بابا د دې غږ واوري او دغه لیونۍ مینه د دې د نږدې نه وګوري او د دې په څنګ کې که کوم اخره کې کومه زمزمه هم کوي نو بس واورو خیر لږ دې وژړلې لږ زمزمه به مو وکړو چې پښتونه پکې اوسېږم د پښتو وطن ته راشه ستا ژوندونه به راسره شي پښتنو وطن ته راشه خوشحال خان زموږ بابا دی باچا خان زموږ بابا دی غیرتمن دلته اوسېږم د شملو وطن ته راشه چې پښتون پکې اوسېږم د پښتو وطن ته راشه دا ملي بیرغ رپېږي دا جنډې پکې خورېږي دا ملي بیرغ رپېږي دا جنډې پکې خورېږي وطن ستا د دې جنډو دی د جنډو وطن ته راشه چې پښتونه پکې اوسېږم د پښتو وطن ته راشه ګلبدین افغان یادېږم ډېر په هر چا خفه کېږم وطن ستا د مور او پلار دی د هغو وطن ته راشه چې پښتون پکې اوسېږم د پښتو وطن ته راشه ژوندون ستا به راسره شي پښتنو وطن ته راشه چې پښتون دلته اوسېږم د پښتو وطن ته راشه که نه پنجابي د خښتې ماچوه که نه زبردست بالکل زبردست ښه پیغام مننه ګلبدین افغان دی آباد او سرلوړه اوسېږي ډېره مننه ژوندی دې وي تلپاتې لوی افغانستان ژوندي دې وي د افغانستان کارکوونکي او خدمتګاران او سربازان او حاجي صاحب عبدالوهاب د بټي کوټ خدمتګار بټي کوټ یې آزاد کړی حاجي صاحب عبدالوهاب مومن زنده‌باد زنده‌باد دا د ولس سره مینه ده او دا د ولس هغه کسان دي چې د زړه نه مینه لري د ولس سره بټي کوټ مالټې تاسو ګورئ قدرمنو دوستانو چې ډېرې زیاتې مشهورې دي او ډېر زیات نوم لري ننګرهار همیشه بهار کې دغه موسم دی ډېری ځوانان راځي دلته چکر لپاره دا بل ګران ورسره به خبرې اترې وکړم وروره ترې شه که نه دلته قربان دې شمه
ته راشه دا راولېږه دلته راشه دا راشه ته راشه که ده او راشه ته راشه دې سره به خبرې اترې وکړم السلام علیکم ستړی مه شي روزانه ښه جوړې په خیر یې نوم دې څه دی نوم مې ثناء الله همراز د بټي کوټ ولسوالۍ عنبرخانې کرې اوسېدونکی دا مالټې راوشکوه څه ډول یې راښکېټې زه وګورم دا مالټې خو باید داسې ښه په طبع خپله شکېږي مالټې چې پخه شي خپله شکېږي اوس پخې دي نه غواړي بس دې کې لږ وخت شته یو څو ورځې خو دا کومه مالټه ده چې راودېش کوله دا وروره ډېر قسمه مالټې دي دلته 3-4 قسمه مالټې دي کوم کوم ډولونه دي نومونه یې واخله د نومونه خو زما داسې خاص یاد نه دي خو نو نومونه دې نه دي زده او دلته کومو ورځو کې راځي چکر او سیاحت لپاره چې کله راځي څومره مالټې شکې او خوري پیسې هم خلکو نه اخلي دلته که نه اکثره خو د جمعې په ورځ ملګري چې وزګار شي راځو د ښار نه یا نور ځایونو ولایتونو ملګري راشي چکر ته مالټو ته راځي او پیسې ورکوو ځکه چې دا دلته دولت په اجاره ورکړي او دا خلک هم د یو څو ګټې دپاره اخېستي یو څو روپۍ مزدورۍ دپاره نو پیسې ورکوئ نن دې څونه وخوړلې نوشي جان دې کړلې لږ دا خواته ودرېږه ولا نوشي جان خو نن چا خبر یو څو د پیسو خوړلې دي او چې ځو نو دلته د خوراک هغه مفته دي او چې داسې یو نیم د ملګري دپاره ستاسې غونډه کې خلکو دپاره مفته دي او بیا مېلمانه چړی شي بیا چوړې مېلمانه چې راشي هغوی دپاره مفته دي خو چوړې ځان سره پیسې به ورکړو کور ودان خوشحاله شولم کوم شیر ټوکه لنډۍ څه درته نه درځي بس نشته را سره داسې خاص او د ژوند جالبه خاطره دې څه ده بس دا مې د ژوند ښه جالبه خاطره ده چې تاسې راغلي یاستئ هلته زموږ مېلمانه استئ مننه خوشحاله شولم ژوندی اوسئ قدرمن دوستانو تاسو د دې ځای ویډیوګانې او تصویرونه وګورئ ترېنه خوند واخلئ ځکه چې فارمیسي او د دې په څنګ کې نور فارمونه دلته چې دي دا د ظاهرشاه بابا واکمنۍ کې جوړ شوي دي دا مالټې هغه وخت کې کېښودل شوي دي چې دا په کال کې یو ځلې حاصلات ورکوي همدغه میاشت کې دا قوس میاشت کې زیاتره دا پخیږي د قوس میاشت په دې اخرو ورځو کې او زیاتره مینوال لري چې د لرو ولایتونو نه راځي د چکر او سیاحت لپاره زه به یو څو دانې وشکوم لږ به ترې خوند واخلم او تاسو کولی شئ زموږ دا ویډیو د ځانه سره سیو هم کوئ او شیر هم کوئ زموږ یوټیوب چینل نورو دوستانو ته ولېږئ تر څو چې هیوادوالې هم وګوري او هغې هم ترېنه خوند واخلي او د دې په څنګ کې سبسکرایب کوئ او هلته زنګ بل چې دی هغه ځانه سره ووهئ تر څو هره ویډیو زموږ وګوري او ترېنه خوند واخلي ګلونو تاسو ستړي مه شئ دا د پټي کوټ ولسوالۍ مخور او د دې په څنګ کې درانه سپین ږیري دي دوی هم د سیاحت او د چکر لپاره راغلي دي د پټي کوټ دغه فارمسي ته او غواړي چې دلته دغه مالټو نه لږ زره خوند واخلي نوشي جانې کې ملګرو سره ټول راوتي دي نو طبعا د عمر پوخ لرونکي انسانان دي سپین ږیري دي مخور دي چې دا ټولنه کې ورته ډېر زیات ارزښت ورکوي او د دې خبره ډېره زیاته دلته منل کېږي د دې سره به د زړه خواله وکړم د ژوند خوږې ترخې به ترېنه واورم سلامونه ټولو ته حاجي صاحب ته ستړی مه شئ ستانو وعلیکم السلام زما نوم حاجي مطیع دی حاجي صاحب د کوم کلي د پټي کوټ د شبدیاني د چونۍ د کلي اوسېدونکی څو کاله دې عمر لري څو کلن یې یاره تقریبا داسې وایي چې 15 شپېته به ویم انشاءالله ماشاءالله ته خو ځوان یې څنګه داسې زر سپین ږیری شوی ما ټول عمر چې دی ګشت کړی دی سپورټ مې کړی دی او ښه وخت مې تېر کړی دی ستاسو وخت کې مالټې وي زموږ په مخکیني وختونو کې مالټې وي او مالټو کې بس هر څه چې باندې خپلو مامورو د فارم غازي آباد په دې باندې بیا داسې یو دوران راغی چې هغه دوران بالکل مالټې د من نه لاړې دا فارمونه د من نه لاړه دلته بیا د دغه قهرمان ولسوال عبدالوهاب په مشرۍ باندې ټول قوم پاڅون وکړو او دغه د هغه خلکو نه چې دغه ځمکې د حکومت ته زورواکي کول او دا یې غصب کړې وه دا یې خلاصه کړه
او نن ورکې ګورو ما ته چکر و دغه مالټې چې خورو او ګورو دا زموږ دپاره افتخار دی چې د بدخشان او د کابل او د میمونې او د 4 ولایتونو خلک د افغانستان راځي او په بټي کوټ کې چکر وایي دا د افتخار وړ دا د خوشحالۍ ځای دی چې د افغانستان 4 ولایتونه لري او د 4 ولایتونو نه دلته د سیاحت او د چکر لپاره راځي دا ټوله لاسته راوړنه د ولسوال صاحب عبدالوهاب ده د هغې نه زه هم مننه کوم بیا ای صاحب ته ستړی مشئ ستا نوم تاسو ستړي مشئ خیر اوسئ کورمه زما نوم معروف خان دی د شوبدیانو د اسد خیرو د کاري سپین ږیري ستاسو د کلي مشهوره خواړه څه دي په کلي کې مو څه پیدا کیږي زمونږ د کلي مشهوره خواړه چې دي بس همدغه عام خواړه دي نو بس الو دی او کچالو دی او بس پالک دی او سبزی دغه سبزیجات دي سبزیجات پیدا کیږي ای صاحب ته ستړی مشئ ستا نوم حاجي صاحب ګلاب ای صاحب ګلاب تاسو د کوم کلي اوسیدونکي یاستئ بران خیلو ابراهیم خیلو ای صاحب دا راته ووایه څومره زیات خوشحاله او څومره د خوشحالتیا احساس کوې چې راغلی نن په چکر او سیاحت باندې فارمسي ته مالټو ته الله نه راضا او الله دې رضا شي موږ ډېر خوشحاله یو 2 کاله موږ همداسې ووتو لکه جنت کې محمد عبدالوهاب چې راغلی بټي کوټ له ډېره خوشحالي راغلې او نن دې څونه مالټې نوشي جان کړلې شمار دې ونه بیخي ډېر یم نه جان کړی ټوله ویټامین سي دې نن واخیستله بالکل ډېره ورځو کې دلته راځي بس همدغه جمعې کې ورځ 2 ورځې 2 ورځې انشاءالله تاسو ستړي مشئ ستاسو ښکلی نوم مننه خوشحاله اوسئ مجیب الرحمن ابراهیم خیل د بټي کوټ د شوبدیانو د ابراهیم خیل د کلي اوسېدونکی نو مالټې شمار دې ونو چې نن دې څو دانې راوشکولې او څو دې وخوړې نه شمار خو نه دی نیولی بې شمېره دې نوشي جان تاسو ستړي مشئ او ستاسو ښکلی نوم مشرف خیران نوم مې نورګل دی د بټي کوټ بازار ماوین یم بازار ماوین یم د بټي کوټ د شوبدیانو د اسد خیلو اوسېدونکی نو مالټې هلته بازار ته دروړي څونه خرڅوئ ورځ کې څومره فروشات بازار ته ماشاءالله ډېر زیات مالټې راځي او دومره زیات راځي چې نهایي زیات ورته من څو ده او کارټن څو ده نو من تقریبا دغه 300 افغانۍ 200 افغانۍ 200 افغانۍ داسې او کارټن کارټن په حساب دلته نه دلته خلطو په حساب منه کې خلطه څو ده خلطه 200 او 300 افغانۍ داسې خلطه کومه مالټه ډېره زیاته مشهوره ده د بټي کوټ بټي کوټ لال مالټه ډېر مشهوره ده او چې هغې کې اوبه ډېرې دي اوبه هم ډېره ده بل سره ده اصل کې داخل کې چې وچه کې د سوروالی کې ډېر ښه ګلابي رنګ دی نو هغه جدا بوټی لري که نه دلته باید وګورئ دې کې یو د بوټي شته دی چې لال مالټه ولري کېدای شي خو هغه داسې مشخص معلومات موږ ته نه کېږي ځکه چې وایي ګورې په خپله کېدای شي پیدا شي ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله شولم کور مو ودان دي صاحب خدای هم ژوندي لري خوشحاله اوسئ آباد اوسئ ستاسو د راتګ نه یو جهان مننه او راځئ دعوت درکوم موږ سره پاتې شئ خیر اوسئ خدای هم ژوندي لره ستاسو په نمایندګي ولسوال صاحب سره یو او هغې سره به بس د زړه خواله وکړو او د هغې مېلمانه یو ډېره مننه ډېر ښه خلک د ولسوال صاحب زموږ مشر دی او چې هغې سره سئ موږ ټولو سره خوشحاله به شو مېلمانه شه راځئ خدای ژوندي لره خدای دې د سپینګیري او د دې په څنګ کې د جامې د ولس هغه کسان چې ټولنه پرې آباده وي او د ټولنې ستونزې د چارواکو سره شریکوي خدای دې تل ژوندي او آباده لري نو تاسو د دې ځای انځورونه وګورئ ترېنه خوند واخلئ ځکه دا بټي کوټ دی او مالټې ډېرې زیاتې مشهورې دي